امریکا ته د طالبانو حیرانونکی خط. طالبانو له کانګریس څخه څه غوښتي دي؟ دغه مهمه غوښتنې په دې ویډیو کې درسره شریکوم او په اخره کې ستاسو کومنټونه هم شته. طالبانو د امریکا متحده ایالاتو له کانګریس څخه په یوه پرانیستي لیک کې غوښتي دي چې په افغانستان کې رامنځته کیدونکې بشري او اقتصادي کړکېچ ته رسیدګي وکړي او د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه یې ترې کړې ده. دغه پرانیستی لیک چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له لوري لاسلیک شوی پر واشنګټن یې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو غږ کړی دی. دغه پرانیستی لیک چې د چهارشنبې په سهار خپور شوی دی پکې راغلی دی چې اوس زموږ د خلکو اساسي مسله مالي خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا زموږ د خلکو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. په لیک کې دا هم راغلی دی چې طالبان اندېښمن دي چې که چیرې اوسنی وضعیت دوام وکړي نو په پراخه کچه به د کډوالۍ لامل شي او همداشان د هیواد روغتیایي تعلیمي سکتورونو ته به هم زیان واوړي. دا چې له لوږې څخه د یو ماشوم کړېدل، روغتیایي اسانتیاوو له نشتون څخه د یوې مور وفات کېدل او له کار، خوراک، پوښاک، درملو او نورو اولیه اسانتیاوو څخه د یو عام افغان محروم کېدل هیڅ سیاسي توجیه او منطق نشي درلودلی او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت او ولس حیثیت ته هم زیان اړوي ځکه چې دا یوه بشري موضوع ده. کله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو افغانستان ولکه کړ نو له افغانستان سره کیدونکې زیاتره مرستې وځنډول شوې. همداشان د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارډ ډالر چې په امریکا کې وو هم کنګل شول. د افغانستان د تحلیل شبکې فکري بنسټ د معلوماتو له مخې تر دې د مخه افغانان حکومت په کال کې پوځي او ملکي برخو کې 8.5 میلیارډ ډالر ترلاسه کول چې 15% یې په عامه برخو کې مصرفي دي. اوس په میلیونونو کسان د خپل عاید اصلي سرچینه له لاسه ورکړي او همدارنګه تعلیم او روغتیایي سکتور او نور خدمات له ډېر وخت راهیسې فعاله نه دي. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی دی چې 95% افغانان د 2022 میلادي کال په نیمایي کې به له بېوزلۍ سره مخامخ شي. له تاسو درنو لیدونکو هم ډېره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. که تاسو په دې اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ او ویډیو هم لایک کړئ. اوس هم د هغو لیدونکو کومنټونه ګورئ چې زموږ په ویډیوګانو یې کړي دي. له دوی څخه ډېره زیاته مننه. تاسو هم خپل نظریات راسره شریک کړئ تر څو په راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو نظرونه هم نشر کړو. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.